امام بخاری رحمه الله په ادب المفرد کې د عبد الله ابن عمر سے قول نقل کړي. عبد الله ابن عمر سے فرمای کما ان لوالدک علیک حقا، لکه څنګه چې ستا د پلار پتا باندې حق دی، کذالک لولدک علیک حق، دغه شان ستا د بچیم پتا باندې حق دی. به چې د خپل بچی سالمه تربیه وکي او په خسته انداز باندې تربیه ولا وکي، په ادب سره وروزي، نه په بی ادبی سره نه په بی دیني سره. علماء کرام ذکر کوي کته غواړي چې الله رب العالمین دی بچی دیندار اوروزی، د بچی د پاره خسته انتخاب دیندار خزه وکا. امدارنګ کته چیرته غواړي چې الله رب العالمین دی آینده کې بچی په خسته تربیت باندې اوروزل شي، نو ته کوشش کې چې د واده په شرعي طریقه باندې کې. او بل علماء کرام ذکر کوي د بچی د خطر بیت لپاره کله چې زنانه سره کورواله نارینه کوي به دا دعا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای، د بخاری شریف حدیث ته بسم الله جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. الله رب العالمین به دغه بچی د شیطان پلیت نه ساتي. د اغین ورستا کله چې د بچی پیدا شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای فاحسنوا اسماءکم، په دې بچی باندې خسته نمونه کېدی. بعض خلک په پتنوس او دیو شی او بل شیک دی چې بر پک دی، دا نمونه په مګدا بلکې دیني نوم په کې دا خسته نوم په کې دا کتابي نوم په کې دا الله تخوخ نوم عبد الله او عبد الرحمن دی په صحیح حدیث کې ثابت دی. او امداننګ کله چې د بچی رابطه کېږي په اوم او رس باندې سر ورته شټکا سر خریل د ترمذی شریف ته روایت نه ثابت دي. او امدارنګ عقیقه کول د ترمذی شریف نه ثابت دي. رسول الله مبارک فرمای عن الغلام شاتان وعن الانثى واحده، وې کله د نارینه اولاد شو نو دو پسونه حلال کا، او چې کله زنانه و نو یو پس حلال کا. او امدارنګ علماء کرام ذکر کوي د بچی د خطر بیت لپاره ته پکار دي چې بچی ته دینی تعلیم ورکي، عصري تعلیم ولا ورکی. دا بچي به تام پیجنی، الله بم پیجنی، پیغمبر بم پیجنی، دنیا او آخرت به پدی بچی باندې الله پاک خسته کوي. او که خدای نه خسته بد تربیت ولا ورکا او بچی له پاملرنه ونکا، دنیا قبر آخرت زندگی به بیا خراب وي.